د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود په یو ویډیو پیغام کې د خپل پلار احمد شاه مسعود قبر څخه لیدنه کړې او د مړینې 22م تلین په مناسبت یې پیغام خپور کړی دی. احمد مسعود په دغه پیغام کې ویلي لکه څنګه چې هغوی طالبانو د شهید برهان الدین رباني د سولې پیغام ته د ملي اتل احمد شاه مسعود د سولې پیغام ته نه ویل او جګړې ته یې ترجیح ورکوله، هغوی موږ ته هم نه ویل او هغوی پر موږ او زموږ پر خلکو جګړه تحمیل کړه. احمد مسعود په دغه ویډیو پیغام کې وایي چې د طالبانو د ظلم او جنایت د مخنیوي لپاره له مقاومت ودرېد پرته دوی بله لاره پیدا کړي. مسعود د خپلو خبرو په دوام کې له طالبانو سره د مخالفو سیاسیونو او نظامي ډلو پر یووالي او پیوستون ټینګار وکړ او وی ویل له هر قوم، هر مذهب او هرې ژبې څخه چې خبرې کوو، له هر ګوند او غورځنګ څخه یو د اوسني وضعیت د بدلولو لپاره او د اوسني وضعیت د ښه کولو لپاره موږ باید متحد او یوځای ودرېږو. په سلامونو مو هرکلی کوم د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره IFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. مسعود وویل د افغانستان د ملي مقاومت جبهه د یو مشروع نظام په جوړولو کې د افغانستان او نړۍ ګټې په خطر کې ګڼي او دا مشروعیت باید د افغانانو د ارادې او رایې پر بنسټ وي. هغه زیاته کړه دوی په دې اړه له طالبانو سره هم خبرې کړې دي، خو لیدل کېږي چې دغه ډله تل په دې فکر کې ده او غواړي چې خپل بهرني هیوادونه په رسمیت وپیژني. د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر، چارې د الله په امان.